سلامونه ګرانو محترمینو دوستانو، هیله ده چې تاسو راته د صحت په جامو کې وئ. ملګرو، نن ورځ بیا هم تاسو ته د آنلاین پیسو ګټلو په برخه کې د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. هیله ده د خوښې وړ مو وګرځي. دوستانو، په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته یو نوی صرافي معرفي کوو چې په راجستر کولو تاسو ته $10 د ټریډینګ د فیوچر لپاره درکول کیږي بغیر له کوم قید او بغیر له کوم شرطه. نو که دغه ډول ویډیوګانو سره علاقه‌مند یې، زموږ چینل سبسکرایب، ویډیو در سره لایک کړئ. راځو زه د ویډیو په طرف. ټولو نو به دوستانو د مخې د دې صرافي لینک ما تاسو ته په ټلګرام چینل کې ایښی. ټلګرام چینل لینک به هم تاسو ته لومړی کومنټ کې، په لومړي کومنټ کې به په لینک کلیک وکړئ، ټلګرام ته به لاړ شئ او د دې صرافي لینک هلته ایښودل شوی. کله چې مو هغه هلته په لینک کلیک وکړو، دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي. دوستانو، صرافي ژبه نه پوهېږم چینایي ده که کوریایي ده، خو تاسو به دا پورته دا آپشن ووهئ، ترجمه به ووایي، دا به ترجمه کوي. صحیح ده؟ ترجمه انګلیسي ته، فارسي ته یا پښتو ته، هرې ژبې ته. کله مو ترجمه کو دوستانو، دا د دې راجستر صفحه لومړي سر کې له موږ څخه ایمیل غواړي. زه راځم مثلا په دغه ځای کې ورته خپل ایمیل ورکوم. صحیح ده؟ ښه نو دوستانو، ما خپل ایمیل ولیکه. کله چې مو ایمیل ولیکه دوستانو، دغلته ګورئ یو آپشن ده، دا دې خوا راوړم دوستانو، دغلته یو آپشن ده، دا ګورئ، کود تایید را ارسال کنید. دغه آپشن به موږ کلیک کو. صحیح ده؟ نو اوس د موږ جمیل ته کوډ ځي. اوس به ځو خپل جمیل ته، جمیل نه به کوډ راخلو. ښه نو دوستانو، څنګه چې ګورئ ما ته کوډ راغلی، دا کوډ ده، دا به کاپي کړو له دې ځایه او را به شو بیرته دلته بیا پیسټ کړو. ښه، د ایمیل د تایید کود دغلته به تاسو بیا خپل کوډ ورکوئ. صحیح ده؟ دلته به تاسو ورته کوډ ورکوئ، خپل د لوګین کوډ زه دې ته یو کوډ ورکوم. ښه نو دوستانو، کوډ مې ورکړو. کوډ باید داسې وي چې یو پکې د انګلیسي لوی عددي او نور واړه عددونه وي او حسابي توري لکه 1 2 3 دا وي. کله چې مو دا ټول ورکړل، لاندې به راشئ، نو ثبت نام او دغلته تاسو څخه انوایټ کوډ غواړي. صحیح ده؟ دې برخه کې انوایټ کوډ ګورئ، په لینک چې راسئ خپله لیکل شوی ده، اړتیا نشته لیکلو ته. نو ثبت نام به ووهئ. صحیح ده؟ کله مو چې دا ووهلو، اکاونټ مو راجستر شو، جوړ شو. صحیح ده؟ اوس به تاسو د دې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن به یې له کوم ځای ډاونلوډو، دا ګورئ دلته ګوګل پلی او اپیکې لیکلی. اپیکې هسې کلیک کړئ، له همدې کرومه درته ډاونلوډېږي او ګوګل پلی چې ووهئ، پلی سټور ته مو بوځي، په ګوګل پلی به کلیک کړئ. سمه ده؟ نو دلته دوستانو زه د دې دا کلم راواز کمه دی. نو دلته ګورئ دا اپلیکیشن ده دوستانو، دا به له دې ځای را ډاونلوډ کړئ. کله چې مو ډاونلوډ کړلو دوستانو، دا به نور اوپن کړئ. ښه، اوپن به یې کړئ. په دې شکل یو اپلیکیشن ده، دا به اوپن کړئ. دې کې به اوس بیرته خپل اکاونټ را لوګین کړئ. ښه نو اپلیکیشن چې مو ډاونلوډ کړ، کلیک به کوئ پې، دا به اګري به ووهئ، دلته دا پرمیشن یې به الاو کوئ ورته. اوس به راځو خپل اکاونټ به لوګین کوو. دلته به راشئ، دا پورته برخه به ووهئ، دا یو سړي غوندې نښه شوې ده، دلته ګورئ لوګین او راجستر، په دې به کلیک کړو. نو لاندې لوګین وهل شوی تیار، دا به ایمیل ته کړو. دلته به اوس خپل هغه ایمیل او خپل کوډ ولیکئ، کوم چې مو د جوړولو په وخت کې ورکړل، زه هغه ورته لیکم. ښه نو دوستانو، دا دواړه مې ولیکل. اوس به لوګین ووهئ. صحیح ده؟ نو اوس دلته تاسو ته یو بل آپشن راځي، ګیټ کوډ. دغه ګیټ کوډ به ووهئ، ستاسو جمیل ته کوډ ځي، یا به راواخلئ. دا مې ووهه، زه اوس جمیل ګورم کوډ به راغلی، هغه راخلم، دلته یې لیکم. زه دوستانو جمیل ته راغلم، خو دلته کوډ نه ده راغلی. کیدای شي تاسو ته هم دا مشکل وي. که دلته مو کوډ نه و راغلی، دغه آپشن به ووهئ، دا پورته. ښه، دی نه دوستانو، دا به ووهئ. دلته به لاندې راشئ، دا ګورئ دغلته یو آپشن ده چې په فارسي لیکلي هرزنامه او په انګلیسي کې سپام فولډر لیکي. په همدې سپام به کلیک کوئ. ښه، ډیری ټایم دغلته تاسو ته کوډ راځي، دا ګورئ ما ته دغلته راغلی، وینئ؟ نو دلته بیا تاسو ته کوډ چې غلط نه شئ. زه اوس دلته راځم، دا کوډ دا نیسمه، کاپي کوم، راځم بیرته همدې اپلیکیشن ته. نو دلته اوس راځم، د دې صرافي اپلیکیشن ته پیسټ مې کړ، کنفرم به وایي، دغه دا جوړ شو. صحیح ده؟ نو دا د موږ اکاونټ راجستر شو، پکې اکاونټ مو خلاص شو کاري. نو اوس به دوستانو موږ هغه $10 ریوارډ له کوم ځای اخلو، هغې لپاره به تاسو راشئ، په دې آپشن به کلیک کړئ، دا ګورئ ریوارډ، په دې ریوارډ باندې به کلیک کړئ. نو اوس دلته دوستانو هغه ریوارډ موږ اخیستلی شو، $10 د باینانس ټریډ لپاره. دا ګورئ ما کلیکټ کړی ده. ښه، کوم شرط نه لري دوستانو، څنګه چې مو دا ګیټ وواهه تاسو ته ریسیو کېږي، کولیکټ کېږي درته. صحیح ده؟ دی نه دی ما کولیکټ شوی. او دلته نور ریوارډونه هم لري، مثلا تاسو ته وایي $10 درکوو، 200 ډیپوزیټ وکوئ، 10 درکوو، 1000 ډیپوزیټ، او دغه کوم ټریډ ده دا ولګوئ، 15 بونس درکوو. نو لومړنی خو بالکل فری ده دوستانو، تاسو څنګه اکاونټ جوړ کړئ همدغه ګیټ ووهئ، دا تاسو ته ریسیو کېږي. کله چې ریسیو شو، دا تاسو ته دوستانو په دې اسسټ برخه کې نه ښیي. ښه، سمه ده؟ دلته
راشئ دوستانو دغلته ګورئ ښه نو دلته دوه آپشنه ته پورته د آپشن یې نه دغه زیړ غوندې ښی نه د پورته په دغې به کلیک کوئ دا ګورئ دغه دا ستاسو بونس چې دا د بیټ کوین لپاره صرف کار کوي بیټ کوین ټریډ او 10x څخه نو د کارولو لپاره به په دې ګیټ ټو یوز باندې کلیک کوم دی نه دلته راغی خپله مونږ ته هر څه خپله لګېدلي صرف تاسې به بای او لانګ نور کوئ پکې مثلا زه غواړم شارټ پوزیشن واخلم نو کې مې ووهه صحیح ده دغه د شارټ پوزیشن مې واس شو نو په دغه ډول کار ده او دغه د ټریډ و دوستانو ځینې ملګري په ټریډ نه پوهېږي نو د ټریډ ویډیو زموږ په یوټیوب کې شته ده د لومړي سر نه کولی شئ هغه وګورئ نو دا د دې صرافي کار و نو هیله د ویډیو مو خوښه شوې